شعور راځي چې بچیا دا زموږ متعین دي دا مهر دی دا موږ دین دی دا موږ دی دا به ورکوي موږ ورته دا اوس به زه نر مومن سالار مومن نثار مومن راغواړم چې راشي د خپلو خیراتو اظهار وکړي چې د ملا صاحب جنډې دې اوچتې کړې وې نو کم از کم دا ملا به ګلګت ته تللی وې او هغه ملا ته به یې ویلی وې چې زما بچی روزګار له راغلی و په څه دې وژلی دی کم از کم دا خو به یې کړی وې دومره غیرت خو به کوئ که به نه کوئ دومره غیرت خو له کول پکار دي که نه دي کول پکار غیرت له کول پکار و که نه دي قوم تاسو فیصله وکئ پکار دی ولکه نه دي بیا راځم په دې کې ای زما رونو تاسو ولیدل چې د فرشتي مومن د کیس چې موږ یو روژه په دې سړک باندې ماته کړله د فرشتي مومن د په کیس باندې ما سره وایس پراته دي چې زما هغه ایمینې چې په جنون کې تللی و په جنون کې دې خلکو لېږلی و نو هغه وایي چې زه په اسلام آباد کې څه کولی شم په دې وخت کې زه ممبرم نه وم او بیا چې کله ما د فرشتي مومن هغه جنازه د کور نه راوچته کړله او هغې سره تیرې شوې و هغې بېعزتي شوې وه او بیا سېزل شوې وه زما د مومن د یو بچی وه نو ما سره زما د دې پارلمان چې تاسو کوم رالیږلي دا هم ما سره را روانو نو چې 11 بجې شوې نو ما ته وایي یا وروره وایي نثار خانه وایي دا جنازه به لرې کړو دا به ښخه کړو ما ورته ویل صاحبه تا له حکومت پاکستان تا او ساجد صاحب دواړو نه ډېرې ښایستې یخې کمرې درکړي ایسې پکې لګېدلې خیر دی زه به دا روژه په سړک تېروم تاسو لاړ شئ کمرو ته دا ستاسو کار نه دی دا د باچا خان د پیروکارو کار دی هغه فرشتي مومن چې چا وژلې وه چا یې بېعزتي کړې وه هغه سړی ما پانسای ته ورسو او هغه تاڼه مې ټول هغې ته اتکړی ولګولې نو عزیزانو دا چا وکړل دا د سرې جنډې خاوندانو وکړل او په ریکارډ دا چې اشرف فردوس روان سره په پریس کانفرنس کې دا خبره ورته واضح کړه چې دا د باچا خان د پیروکارو کارو ځکه به تا نه چې دی په پریس کانفرنس مې ورسره خبرې نیغ په نیغه راغلي دي په ریکارډ دې څه پټې نه دي دا د مومن قوم ته هغه خبرې یادوم چې کم د دې سرې جنډې خاوندانو تاسو له په حقیقي معنو کې هغه خبرې کړي دي چې هغه ځای کې د هغې ضرورت و او بیا زه تاسو نه دا تپوس کوم ای زما پښتنو وروڼو تاسو ته د محمدګټ واقعه نه ده یاده تاسو خو داسې چپ یې لکه چې مومندو کې نه دي شوي اواز راکئ اواز راکئ یاده درته آی نو تپوس وکئ چې دا خلک هغه وخت کې چېرته و دا په پارلمان کې نه و دوی داسې مخونه پټول او ګرځېدل مخ ته به یې څادر نیوه او دغه د سرې جنډې خاوندان ستا ایمل خان د اشنغر نه راغی او په محمدګټ کې کېناسته او هغه متاثره کور ته لاړی او دی زما په کور کې و دی هغه ځای ته نه دی تللی نن په دې تمه دي چې ماله به ماما اوږه لګئ او دیکه به راکئ خو قومه دغه دیکه چې ماما به یې وله ورکئ ماماګان به یې له ورکئ دغه دیکه وله لاندې راواچوئ چې پته ولګي چې کم خلکو په سوچ باندې لګېدي د دغې خلکو ملګرتیا ته را مخامخ شئ او بیا زه تاسو نه دا تپوس کوم یا قومه چې ستا په وسایل څوک خبره کوي ستا په وسایل دغه د جنډې خاوند خبره کوي دا زما د تجارت لارې چې بند دي دا زما وسایل دي دا زما معدنیات چې دي دا زما وسایل دي دا زما اوبه چې دي دا زما وسایل دي دا زما بجلی ډیمونه چې دي دا زما وسایل دي هغه یو پکې راغی ویل زه پکې تحفې ورکوم هغه پکې تحفه ورکړه نو په دې سوات کې که ستاسو خیال وي نو هلته دا دهشتګردي ډېره زیاته وه د میمې حکومت چې و نو زمونږ د پښتنو علاقې د وسلې نه ډکېدې دې ته دا بارود راننوتل نو چې کله د نشنلیانو حکومت راغی نو هغوی چې هغه وسله پاکوله دهشتګرد یې ایستل نو بیا به ښځو ویلې ځکه چې هغه صوفي محمد صاحب له چې خلکو دغه ورکول تور پټکوله نو 3.5 تولې سونه یې ورکړې وه میخکي به یې ورته وراچول او والی نو ښځو به ویلې په تنورونو به ولاړې ویل خور یې میخکو پسې نیغکي شروع شوي میخکو پسې نیغکي و
نو چې کله دغه په تحفه کې ډیم ورکو نو هغه نیغکو ته یې اوس وګورئ بله ورځ اخبار کې رالل ویلي په مومندو کې او په پښتنو کې ملا صاحب لمونځ نه ورځي د پنجاب په ډومیسایل ملا په مومند ډیم کې بر شرم چغه ورپسې ووایه شرم دا هغه تحفه وه چې زما ځوان یې غلط کړی زما ځوان یې ځان پسې کړی زما ځوان یې په دې کړی چې دا یې نه بد اخلاقه جوړ کړي په ده باندې خپل پښتون مشر ته کنځل وکړي دغه یې له ورکړي دا یې له نو ورکړي چې ته خپل حق وپېژنه حق یې پرې نو پېژندلی ګنې نن به زما د مومند ډیم کې ملا د پنجاب په ډومیسایل نو دا به پښتون و دا وسایلو خبره ستا څوک کوي ستا د بجلی حق د مرکز نه څوک غواړي ای زما رونو دا منشور چې دی دا رڼا ده دا رڼا په نوم باندې دا منشور د عوامي نیشنل پارټۍ دی په دې رڼا کې تعلیم دی په دې رڼا کې روزګار دی په دې رڼا کې د خپل وطن وسایل دي په دې کې د خپل ګیس خبره ده په دې کې د خپل تیلو خبره ده نو عزیزانو اوس تاسو فیصله وکړئ فیصله به پښتانه فاطمه پروری کوي پښتانه که ای پښتنو تاسو دغه پښتنو فیصله وکړه دا صوبه هم پښتنو ته حواله کړه نو دا منشور به درته سرته رسوي دا منشور وګورئ دا یې جوړ کړی دی او بله خبره دا کوم چې دلته ما چې راتلم نو ما یو خبره ولیده وایي چې ترقی کا ضامن کاروان دا مې پکې لا د سهار په بانک کې نوې ټپه واورېده ترقی کا ضامن ट्रांसफार्मर का अलंबरदार دا ته لیکلی شي خو دا دې نه لیکي چې ترقی کا ضامن ما ته دا خبره و تپوس کوم ای رونو قسم چې آزاد امیدوار چې کله م الیکشن وګټي نو دی به سهار خرڅېږي دی به ځان په پیسو خرڅوي نو تاسو نه تپوس کومه تاسو الله دې له پیدا کړي چې خپل ووټ باندې به یو سړي ته وایي چې ته ځان له جیب ډک کړه او که نه دا ووټ چې دی بدلون دی دا کله چې باچا خان پښتنو له د ووټ حق وګاټه مخکې د ووټ حق د پښتنو عام نه و باچا خان چې کله حق وګاټه نو د عمرزو یو خان الیکشن ته ولاړو مثال اخیره کې دی لور کوم دا کمې تاسو ته چې دا ما خبرې وکړې دا دې ته وګورئ نو بیا تاسو ته د هغې په اخر کې مې دا مثال راوړو نو هغه ورته وایي ورغې دا ګډبه پسې ګرځېده د عمرزو یو ګډبه و نو هغه تللی و نسته کې په وټ کې ګډې پولې نو ورغې ویلې ته دلته څه کې خان ورته ویلي هغه ویلي دا ګډې مې راوستې صاحبه دا دغه کوم هغه ورته ویل خان زه دې څنګه یاد شوم زه خو ګډبه یم نو دا ورته وایي وایي ته مې ځکه یاد شو چې تا سره ووټ دی هغې پسې راغلی یم نو هغه په ګډا شو چې په ګډا شو ګډېږي بیا ورته خان وایي هلکه تا پسې ووټ له راغلی یم دی بیا په ګډا ورغې په درېیم ځل ورته خان وایي ووټ مې په تندر ولګي په ګډا مې پوهې که دا ګډېږي ولې دی ورته وایي ګډېږم ځکه او قسم خوري چې قسم زما په هغه رب ذات هغه سړی قسم خوري هغه غریب سړی چې زه به دا ووټ هغه سرتور ملنګ خان عبدالغفار خان له ورکوم چا چې ما له د ووټ حق کتلی دی او تی ما پسې دې پټي له راوستې دا نوابان دا غټ غټ خلک دا به تا پسې انشاءالله بیا زارۍ کوي خو تاسو د آزادو نه ځان وساتئ بیا به تا پسې راځي ته سرې جنډې سره روان شه پته دې ولګي چې ستا روزګار روان شي ستا لارې کولو شي ستا په بجلی دسترس راشي ستا په خپله خاوره اختیار راشي بیا ته وګوره چې دا خلک به تا ته په خپو کې زارۍ کوي وایي به موږ هغه تېر کلونه په غلطه تېر کړي والله چې کېدای شي دا نیشنلین شي ځکه چې دلاور ملک صاحب یو خبره کوله هغه به الیکشن ته ودرېدار وخت به فیل کېده نو د هغه یو خپلوانو زموږ د لیا بابا نامه وه هغه یو درې ځل بیله نو هغو ته اخیره کې وایي یا لکه وایي دلته نیشنلین ډېر دي د نیشنل نه شاوته نو بیا به که خیر دا خلک د نیشنل نه کېږي خو که تاسو ایمان تېر کړه په ایمان شي دوی سره به بیا بله لار نه پاتې کېږي عزیزانو انشاءالله زه ډېر پر امید یم زه اوس په دې خبره دومره سخت دومره د زړه نه خوشحاله او پر امیده پاتې شوم چې زما د قوم ځوانان په دغسې مینه او تاسو به وایئ چې ګنې دې نثار له چا په دې لمزو کې زیان ورکو دا خبره به هم کېږي نو دی راغی خو ما اندازه کوله چې قام ما ته په دې ځای کې کیني او که نه کیني نن قوم ثابته کړه زه د علمزي قوم ته زنده‌باد ناره لګومه د دوی او صلیح ته د زنده‌باد ناره لګومه نن تاسو هغه بوتان مات کړل د مکې
هغه بوتان مات کړو راغلی دغه سرې جنډې سره کېناستی نو نن زه دا یقین کومه زه نن چې دی ارزمین ورور ته مبارکي ورکومه چې مبارک دې شه مبارک دې شه انشاءالله دا سیټ د سرې جنډې او د لاټین دی زما وروڼو ستاسو ډېره ډېره مننه ډېر په درناوي ډېر په مینه تاسو د زړه د کومې مشکور یم چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو او انشاءالله ستاسو حجرو ته به هم راځو کرج وکئ موږ به کلو ته هم درځو او دغسې به موږ په دې څو بازارونو باندې نورې هم دا غونډې کوو موږ به خلکو ته ښیو چې اوس نیشنلین شته په دې خاوره اوس دا پښتانه پوه دي او یو خبره ته کوم یا زما وروڼو زما به تاسو ته یو سوالي او هغه به کوي دا سره جنډه ولګوئ دا چې په کوم ځای جګه شي بیا تاله غیر غماز نه راځي بیا خلک وایي پښتانه پوه شو وایي دا خو اوس پوه شو والله که تاله غیر غماز راشي سوال به مې دی چې جنډه ولګوئ چې پته ولګي دې نړۍ ته هغه خلکو ته هم پته ولګي چې اوس مومن بدلون غواړي اوس مومن حقیقتمانو کې خپل حق غواړي د خپل حق خبره کوي د خپل حق پوښتنه کوي اوس په دې خبره پوه دي نو خپله لار به ازادو که به نه ازادو نو دې منشور کې د لارې د ازادېدو خبره ده چې زما د پښتنو ټولې تجارتي لارې به کولاوې افغانستان ته چې څومره لارې دي دا په دې منشور کې ده خپل بچو له به تعلیم غواړو که به نه غواړو کومه زه تاسو سره یو واده دا هم کومه که وزیر اعلی د نېشنل پارټیو نو انشاءالله مومندو ته به لومبی یونیورسټي راځي دا مې ورسره واده ده چې تاسو ته یونیورسټي هم راځي په تیارو کې خلک نه ساتو پښتنو ګپ نه دی لګولی کله چې ملا صاحب وطن د وسلې نه ډکاو چې نیشنلین راغلو 14 یونیورسټیانې یې جوړې کړې 4 کالجونه یې جوړ کړل د سکولونو یې څه پته نه لګي ځکه چې هغه ته ټوپک اخیسته د پښتون بچي نه او قلم یې له لاس کې ورکو انشاءالله موږ به خپل بچي له قلم ورکو یونیورسټي به ضرور راوړو او تجارتي لارې به کولاوو دا به هله کېږي چې ته په 8مه فروری باندې دا ثابت کړې چې دا ووټ ته لاټین و ما لاټین له ورکړو او دې ځای نه بله دا وایم چې خدای ته وګورئ زما قوم هغه طرف ته په هغه صوبایي کې خو فیصله شوې ده تاسو بله ورځ ولیدل 5-6 زره خلک راووتل چې د لاټین نه غیر بل خوا نه ځو ځکه چې هغه د تعلیم د روزګار د ورشک ډیم د مومن ډیم په خبره خلک روان شوي دي نو زه تاسو ته دا وایم چې کورکمالم بیا بل ګونګ راولېږه نو بیا زما دومره زور نشته چې پوګه وګرځو او که نه ګوره بیا نه له ګونګ راونه لېږئ هسې نه داسې سړی راولېږئ چې هغه بیا هلته چپ ناست دي ما له دغه شان سړی راولېږئ چې هغه د دې وطن خبره کوي هغه د دې وطن د بچي خبره کوي د دې خاورې خبره کوي نو ما له دغه سرې لاټین د سرې جنډې خاوندان راولېږئ اسمبلی ته انشاءالله او بیا چې موږ کله 2 کسان شو ما ته هغه سپیکر صاحب په لومبۍ ورځ وایي نثاره تا سره یو خبره بله رایاده شوه وایي تا سره 15 منټه ټایم دی ما ورته ویلې سپیکر صاحب ویل ما ډېر په معذرت ویله څنګه ما ګوره 15 کاله مې ټول ممبران چپ پاتې وو زما په تا د 15 کالو حق دی ما سره به دا نه وي چې 15 منټه ټایم دی او والله که مې پرېښي چې کله سهار اسمبلی ته راغلی ښه سم غوبل مې ورسره کړی ستا د وطن ستا د بچي او ستا د دغه خبره مې ورسره ایښې ده زما وروڼو دغه ماربل هم زموږ دي دغه نفرایټ هم زموږ دي دلته غله هم د نفرایټو شته هغه غل سره به هم پکې ګورو اوس هم هغه غله یو ځای دی او د څو غلو دپاره لګی دي هغوی دپاره پیدې کوي انشاءالله د خپل وسایلو غل به په دې خاوره نه پرېږدو پرېږدو به یې ناره راکئ پرېږدو به یې ښه نو ما سره واده وکئ لاس اوچت کئ بل هم اوچت کئ او دومره یې وپړقوئ چې وایي ګنداو بدل شوی دی چې خلک ویني چې الینځي اوس هغه نه دي وپړقوئ ورته ویې پړقوئ ورته چې پته ورته ولګي چې اوازونه ورته د لاس پړقاو ورسي نن قوم بدل دی الینځی قوم زنده باد لر او بر